دا پیغام د افغانستان د ملي کرکټ ټیم کپتان شهیدي ته دی، محمد نبی ته دی او راشد خان ته دی. د افغانستان د ملي کرکټ ټیم اعلان هم وشو د ایشیا کپ دپاره. په هغې باندې ستاسې نظرونه غواړم، خو دا اول لازم زه ولې د دغه دریو لوبغاړو نومونه علمه، ځکه چې کله زموږ د پاکستان سره په سریلانکا کې میچونه و درې، که تاسې کتلی په دویم میچ کې موږ ګټلی میچ بیلو د څه شي د وجې نه، د معمولي غلطۍ د وجې نه. نو زما د کپتان نه دا دغه دی چې شهیدي وروره کپتاني باید ته لږ ځان کې لږ جرأت پیدا کړي. که یو بالر غلطي کوي، که یو بیټسمین غلطي کوي، باید ته هغې ته ورشي، مشوره ورته ورکړي. اوس عبدالرحمن په نوم باندې دغه هلک چې دی دی خراب بالنګ وکړو، یعنې ګټلی میچ موږ ته بیلو، خو د بده مرغه ته قلارې په خپل ځوانې ولاړ وي، نه د هغې ته مشوره ورکړه چې باید چې تا دغه بال خو تا غلط وکړو، په دغه اور کې بل اور باید داسې بال ته ونه کړي. او همداسې نبي ته دا پکار دی، همداسې راشد خان ته دا پکار دی، ځکه سینر یا تجربه کار لوبغاړي په یو ټیم کې هغه د یو پل کردار ادا کوي. نو تاسو ته پکار دی چې کله هم دغه لوبغاړي غلطي کوي، ځکه د هغې تجربه نه هغه په تاثیر کې راځي، د دباو لاندې راځي، باید تاسې هغې ته مشوره ورکړئ، هغې ته راشئ او ورته ووایئ چې یاره دا بالنګ داسې وکړي یا دا بیټنګ دا شاټ داسې وي، دا ستاسې وظیفه ده. او بل شهیدي وروره دا کپتاني باید لږ سړی هغه باډي مومنټ چې ورته وایي باید سړی لږ وخوځېږي، داسې نه چې دی په دې باندې ولاړي. ستا په کپتانۍ باندې موږ کوم دغه نه لرو چې یاره ګڼې ته د کپتانۍ نه پیل حاله خواشي، خو باید ځان کې لږ دغه پیدا کړي او دغه لوبغاړو ته یا دغه بالرانو ته مشوره ورکړي. نبي ځان سره غاړه کړي، راشد خان ځان سره غاړه کړي. نو دغه ډېر ضرور دی چې ایشیا کپ را روان دی چې بیا دغه شان غلطي ونه کړو. ګوره دا د 40 میلیونو افغانانو خبره ده. قسم دی چې د پاکستان نه موږ میچ بیللی دی، قسم په خدای چې موږ ټول تر اوسه پورې خفه یو، زموږ ځوانان جاړي، لوڼې خفه دي. نو دغه یو خوشحالي ده چې کرکټ موږ ته راکوي. د ایشیا کپ دپاره ټیم اعلان شو. زما خپله دغه داره نور نظرونه به تاسې ورکوي. زما په قطع نجیب الله زدران یو ویننګ پلیر دی، یو ویننګ بیټسمین دی چې هغه میچ چینجینګ بیټسمین دی، دی پکې واچو. زما خو خپله دغه باندې زه ډېر خوشحاله یم لکه څنګه چې ګربز دی. نو الله دې وکړي چې کامیاب شي او په ایشیا کپ کې تاسې ښه لوبه وکړئ، ښه وځلېږئ او د دې 40 میلیونه افغانانو مخونو ته مو ګورئ چې ډېر موږ دغه باندې خفه کېږو. په بیللو موږ داسې نه خو چې یو ګټلی میچ چې قب تېر شوی ستا د ستوني نه بېرته درته راوباسي، نو په دې باندې بیا سړی خفه کېږي. نظرونه غواړم د ټیم په باره کې. زما خو په قطع نجیب الله زدران چې و هغه یې واغېستو، په دغه باندې زما دغه و او زه نه پوهېږم چې دا ولې په دې 3 میچونو کې نو شهیدي صاحب او نور راشد خانه او همداسې نبي تاسې باید لږ ریښ شئ او د دغه نوي لوبغاړو سره، نوو بالرانو سره که بیټسمین وي که بالر وي، باید خپلې ښه مشورې ورکړئ. نظر هم غواړم د ټیم